د کابل ښار 5مې امنیتي حوزې اړوند سپین کلي څلورلارې کې تر موټر بم چاودنې یوه ورځ وروسته هم سیمه کې وضعیت عادي حالات ته نه دی راګرځېدلی. د دې چاودنې له امله سیمه کې نږدې هیڅ داسې کورنۍ نشته چې خوندي پاتې شوي وي. پر ګڼو مالي زیانونو سربیره داسې خلک هم شته چې د کورنۍ دوه غړي هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د پرونۍ پیښې له امله عامو خلکو ته د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم واړول. د دغه کور 2 تنه ماشومان په دغه چاودنه کې ووژل شول. د کورنۍ غړي وایي چې ماشومان له کور څخه بهر راوتلي او د پیښې د رامنځته کېدو پر مهال دواړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. 15 کلن ذبیح الله او 9 کلن سبحان الله هغه 2 ماشومان دي چې د تیرې ورځې په چاودنه کې وژل شوي دي. کورنۍ وایي چې دغه ماشومان هغه مهال ووژل شول چې له کور څخه بهر وتلي وو. په دې کورنۍ کې یوه بله ماشومه هم ټپي شوې ده. یکش 9 ساله در حدود 9-10 ساله بود، یکیشان هم 5 ساله بودن، هر دوشون برادرها بودن. فقط اینطوری که میشن اینا دیگه شهید میشن. تا که ما از دفتر آمدیم یارا نیروهای امنیتی بردن در شفاخانه 200 بستر پلیس. بعد ما اونجا رفتیم شناسایی کردیم، گرفتار کردیم اینجا. د دغه کورنۍ غړي وایي چې حکومت باید تر دې زیات د خلکو د امنیت په برخه کې بېغوري ونه کړي. دوی وایي چې هره ورځ خلک وژل کیږي خو مسؤلین د دې پیښو په مخنیوي کې ناکام شوي دي. د دغه کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې حکومت او طالبان دې د سولې پروسه یوې مثبتې نتیجې ته ورسوي او افغان وژنې ته دې د پای ټکی کیږدي. هر چیز برسه نشود، چون که هیچ روز نیست از جمداد ما از خشم ما در اردو در نظام بیشتر نشود. باید تامین امنیت بکنه برای مردم، برای تمام شهروندانش که تا یکی به یک زیر چتر صلح و آرامی زندگی بکنن و این کشتارهای زنجیروی و این طفلک‌های معصومی که هیچ گناه نداشته باشی و او مادر داغ دیده که واره کلان میکنن به یاد میرسونن، یک دفعه ناگهان بگی جنازه از وره بگی بیار پیش روش. کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک په موټریز کاروان د یکشنبې ورځې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 10 تنو او د ټپیانو 250 تنو ته لوړ شوی او تر برید یوه ورځ وروسته هم سیمه کې وضعیت عادي حالات ته نه دی راګرځېدلی. په سیمه کې اوس هم وضعیت د تیرې ورځې په څیر ویرونکی ښکاري او زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د پاکېدو په حال کې دي. خسارات جانی فضل خدا بخیر شد، منتها خسارات مالی زیاد دیدیم. دکان ما زیاد تخریب شد، موتر تخریب شد دیگه. تقریبا حدوداً شاید حساب افغانی اگه باشه 6-7 لک افغانی خسارت دیدیم. چون خودتان هم اگه داخل بونین میبینین که چقدر زیاد خسارت دیده. د کابل 5مې حوزې اړوند سپین کلي سیمه کې د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې برید داسې مهال کیږي چې د سولې مذاکرات د جنورۍ تر 5مې نیټې پورې ځنډېدلي دي او ظاهرا لیدل کیږي چې په دې وقفه کې بریدونو شدت پیدا کړی دی.